السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بل سؤال مطرح کوي وي د روایت حفص رحمه الله موافق د ادغام متقاربین څومره او کوم صورتونه دي او بیا د تام سودی او ناقص سودی. لکه د مثلین او د متجانسین نه وروسته متقارب پاتې شو. د متقارب قانون ته متوجه کیږي دی وی چې څومره ځایونو کې دا راغلی په دې کې به څو ځایه تام راغلی او څو ځایه ناقص راغلی، کیفیت به څه شی وي. دی وی د لام تعریف د حروف الشمسیو کې ادغام نه علاوه د ادغام متقاربین هم د روایت حفص رحمه الله د قواعد او د اصول موافق قرآن مجید کې ټول او صورتونه راغلي. د لام تعریف نه بغیر ګوره ښه هغه ادغام ده که نه، هغې نه بغیر یادوي چې په هغوی که د وو کې به درې تام وي، دو ناقص او یو کې خلف ده. درې تام یعنی کیفیت به تام وي، دو ناقص کیفیت به متقارب ناقص به وي، ځکه متقارب کې خو تام او ناقص دواړه شته که نه. یو کې خلف ده یعنی تام او ناقص په کې دواړه جایز دي، او یو چې ده مختلف فیه ده، په هغې کې اختلاف ده، د ځینې علماو په کې څه ده اختلاف ده. یعنی بعضې وایي چې دې کې به تام وي او بعضې ناقص مني، د تفصیل په کې موجود ده. اوس راځو یو مثالونو ته. د نون ساکین او تنوین په لام کې لکه من لدنه، من لدنه دلته نون او لام متقارب دي که نه، سبب دلته څه شی ده تقارب. نون او لام دو متقارب دي، البته دا متقارب دي د امام خلیل او د امام سیبوی رحمه الله په مذهب باندې، او که امام فرح ته لاړ شو نو دا متجانس دي، ځکه خو یو ګڼي او خو لام نون را یو ګڼي. صحیح شو؟ یعنی دې نقطې ته هم تاسو فکر وي نو کېدای شي چې نو دې نقطې ته هم فکر وي چې دا متقارب ده خو د امام خلیل رحمه الله او د امام سیبوی رحمه الله او د امام فرح په مذهب کې بیا دا متجانس ده، ځکه هغه دا لام و نون هغه د یو مخرج قائل ده. نو یا مثلا بل مثال وګورئ، هدل لبني اسرائیل. هدل دلته هدل کې اصل کې هدن ده که نه، دلته نون ده، تنوین نون ده. د تنوین نون مدغم شوی ده څه شي کې لام کې، نو دلته بیرته سبب متقارب شو، تقارب سبب شو، شرط اول ساکن دوهم متحرک، او په تقارب کې معنی څه شی وي حروف حلقی، تقارب کې هم معنی حروف حلقی وي. صحیح شو؟ نو دا څو مثاله شول؟ دو مثاله. د همدې دو حروف په را کې لکه نون راځي من ربهم یا ثمرات رزقا، دا هم د نون ادغام ده په را کې. دریم د لام په را کې مدغمیدل، لام په را کې هلته خو نون په را کې و که نه، یا نون په لام کې و، دلته اوس د لام په را کې لکه قر ربي. دا دي درې صورتونه د ادغام متقارب دي، خو البته دا تام دي. په اول کې نون مدغم شوی و په لام کې دواړو کې، من لدنه هدل لبني اسرائیل کې، اور پسې بیا نون مدغم شوی و په را کې، او دریم کې د لام مدغمیدل دي په را کې. دا درې صورتونه هلته وایي، درې صورتونه پکې تام دي، دغه صورتونه د ادغام متقاربین تام دي. او د نون ساکین او تنوین مدغمیدل په واو کې من ولی مغفرتا ورحمه. صحیح شو؟ نون ساکن په واو کې مدغمیدل او مغفرتن کې یا مغفرتون کې تنوین ده په واو کې مدغمیدل دي. پنځم د همدې دو حروفو لکه په یا کې
من یومهم یا یومئذ یود الذین، یا نون ساکن مدغمیدل په یا کې. التم نون په مدغم شوی وو په واو کې، او دلته نون مدغم شو په یا کې. صحیح شو. دا متقاربین چې دي دا دو صورتونه ناقص دي، هغه درې صورتونه تام ول، دا دو صورتونه ناقص دي. دي کې نقص یا کم شي نګ ناقص تعریف موږ د څه کړو چې د مدغم شوی حرف څخه اثر بیرون پاتې شي. نو دلته مدغم شوی حرف نون ده، نو د نون صفت غنه بیرون پاتې کیږي. د نون صفت غنه بیرون پاتې کیږي، هم دغه د ناقص کېدو وجه ده. یعنی دلته څه شی ناقص شوی ده یا څه ښکاره شوی ده چې هغه مکمل نه ده پټ شوی، هغه د نون حرف غنه ده. ځکه په نون کې غنه موجوده ده که نه، د نون غنه د بیرون پاتې کېدو د وجې نه دا ادغام متقاربین ناقص. نو بل حالات د قاف او د کاف ده. هلته موږ ویلو چې دریو کې تام ده او دوو کې ناقص ده او یو کې څه ده خلف ده. د خلف حالات یادوي. د قاف مدغم شوی ده په کاف کې، لکه الم نخلقکم، الم نخلقکم، لقکم تام، الم نخلقکم، لقکم ناقص. دلته د قاف لږ غوندې اثر بیرون څه کېږي ښکاره کېږي. دواړه جایز دي. اورې قاري صاحب، دواړه جایز دي، خو اولا او بهتر پکې تام ده. اولا او بهتر پکې تام ده. جایز دواړه دي. نو خلف هم دې ته ویلی کېږي. دواړه حالت دلته شي دي جایز دي. تام هم جایز ده. تام په صورت کې به قاف مکمل مدغم شي، الم نخلقکم به وویل شي، مکمل د قاف اثر پکې ورک شي. په دوهم صورت کې الم نخلقکم، لقکم داسې لقکم داسې نه ګوره ښه چې مکمل ښکاره نه شي، لږ غوندې صفت استعلا باید بیرون پاتې شي. نو په دغه صورت کې به دا ناقص وي، نو جایز ده خو بهتر نه ده. بهتر پکې همغه تام ده، الم نخلقکم. صحیح شو. د قاف صفت استعلا باید بیرون پاتې شي. نو موږ دلته متقاربینو کې درې حالت تام، دو حالت ناقص او یو حالت چې شو خلف. ورپسې بل حالت ذکر کوي د نون ساکین او تنوین په میم کې مدغمیدل. د میم ساکین کې د نون څه کېدل مدغمیدل، لکه مما ام مهین. مما کې نون ساکین ده او ما ان مهین کې بیا تنوین ده. نو په تنوین کې خو نون پروت ده. نو دواړه ځایونو کې د نون ساکن نه وروسته په میم کې څه شی کېدل مدغمیدل. نو دلته وایي چې دغه ځای د بعض علماو په نزد غنه د مدغم ده. دلته چې دا یو حالت کې مختلف فیهی وو که نه، مختلف فیهی. بعض علما وایي چې دا کومه غنه چې دلته میم کې ذکر کېږي دا د مدغم ده. مدغم دلته څه شی ده؟ نون ده. او بعض وایي چې دا مدغم فیهی ده. مدغم فیهی دلته څه ده؟ میم ده. یعنی په دې کې دوه روایت دي. یو ډله علما وایي چې دا غنه چې دلته ده دا د نون د پټ شوي حرف غنه ده، بل ډله وایي چې نه دا د میم غنه ده. خو قوي روایت پکې همدا ده چې دا د میم غنه ده ځکه چې هغه مشدده ده. خو د غنه کې خو ټولو کې زیات غنه کم ځای کې وي، تشدید په حالت کې وي. دلته نون چې ده نو دا ساکنه ده، دا مدغم شوله، او دا غنه چې ده نو دا د میم ده چې هغه مشدده ده. او اما ام مهین کې هم دغه خبره ده، هلته تنوین ده او د تنوین نه وروسته میم مشدد ده. په تنوین کې چې کوم نون دغه مدغم شوی ده دغه مختلف فیهی ده. هلته خلف ګوره درې حالته تامل متقارب کې، دو حالته ناقص، یو حالت خلف او یو حالت مختلف فیهی. مختلف فیهی په دې غونه کې ده چې دا غونه چې پاتې کېږي صرف یعنی په ادغام کې خبره نه ده، صرف دا ده چې دا غونه د اولني د مدغم حرف ده که د مدغم فیهی حرف ده. یو ډله علما وایي چې دا د مدغم حرف ده او یو ډله علما وایي چې دا د مدغم فیهی حرف ده. البته دا دوهم قول په ورباندې قوي ده. د بعضو په نسبت غونه د مدغم فیهی ده، مخکینی صورت کې ناقص ده او په دویم صورت کې بیا تام ده. یعنی مثلا که هغه علما چې دی وایي چې دا غونه د مدغم حرف ده، د هغې په مذهب باندې دا به ادغام متقارب ناقص ده. او هغه علما چې وایي چې دا غونه د مدغم فیهی ده، نو دا به د هغې په نسبت دا متقاربین ده خو
تام ده ځکه د مدغم شوي حرف څخه اثر بیرون نه پاتې کی. خو د اختلاف دا اختلاف چې دا صرف لفظي اختلاف ده، د علماو ترمنځ لفظي اختلاف ده، معنوي او د لفظ په تلفظ باندې هیڅ اثر کدا موږ دا وایو چې دا غونه د مدغم ده او کدا وایو چې دا مدغم فيه ده، کدا ومنو چې دا غونه د مدغم ده او کدا ومنو چې مدغم فيه ده، د کلمې په لفظ باندې د کلمې په تلفظ باندې هیڅ قسم اثر نه پریوزي. دا صرف لفظي اختلاف ده چې دا غونه د ده او کدا غونه د ده. نو خبره مغه یو ځای ته راځي، خبره مغه یو ځای ته راځي. صحیح شو؟ صرف یو لفظي اختلاف ده، نور پکې دنه څه خاص شی پکې نشته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.